الله بنده زه سجده کول آیا سجده بې له الله اوس دا بت داسې ناروا ده یا لکه د مکې مشرکانو چې د نورو شیانو عبادت کول سجدې ورته کولې د هغو او یو څوک چې د قبر عبادت کوي سجده ورته لګوي د دې په منځ کې څه فرق ده کله موږ کومه سجده کوو فاطمې ته یا اهل بیتو ته کوو هغه تعظیمي سجده دی صحیح دی که نه لکه هر تعظیم خپله وي یو څوک ومي د بتانو والا سجدې نه دي دا د تعظیم سجده نه ده دا د عبادت سجده ده صرف خدای دپاره یو دقیقه دا د عبادت سجده ده چې وایي سل وارې به وایي چې یا فاطمه یا مولاتي اغیثیني ګوره په سجده کې به وایي ذکر کوي او د فاطمې نوم به اخلي او له هغې نه به مدد غواړي نصرت به غواړي دا د تعظیم سجده نه ده دا د عبادت سجده ده او د اسلام په مبارک دین کې هم د تعظیم سجده ناروا ده هم د عبادت سجده ناروا ده دواړه قرآن وایي د الله کتاب وایي لس آیاتونه مې د قرآن مخکې درته ښکاره کړل که غواړې چې بیا یې درته ښکاره کړم بیا به یې درته ښکاره کړم ها لکه د قرآن کې یو هغه د دغه پښتنې سیمو داسې کولو که نه مو زه دوره نه مولا یم نه عالم یم نه هېڅ شی نه یو طالب علم یم هغه دوره مغه بیسي یې پیسې مو پس کړې طالب العلم یې ښه طالب العلم یې دا نه د لا اله الا الله ترجمه څه شی ده د زړه سره لا اله الا الله نشته خدای سوا د بلغ نه لا اله الا الله محمد رسول الله امیر المؤمنین ولی الله خدای مو لا اله الا الله د دې ترجمه وکړه فقط الله के सिवा कोई معبود नहीं है दीदा तर्जुमा देगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका सही है there is no god but Allah and Muhammad peace be upon him بس ته مونږ د نور په د پښتو خبره زب خبري را سره وکړو وټي برګ غمبر په دې باندې نه پوهیږم اوس وخت زه دوبه کیو کنه په هر ځای کې سي ګور دې زړه سره اوس الله جل وعلا وایي چې درې ځوابونه وکړل خو دلته ما خبره تفرید او مولانا صاحب کا خاره زه دای دي تاب او خو بیا دې ما جواب هم نست نو زه وکړم ودی الله دې کڅره د سیمونه په وې د خلک شپږم یا اخیر کې دی کنه هم سه بیروسیکم ورجلکم ال الکعبین د ما څه تاسو کوم تا کوي که پورته کوي دغه ملک کوي کدا څه طریقې کار دی حدیثو خپاکېږي بنا یو سوال مدني شوالو کا نو زه خپاکېږم ولې وای دې زړه سره څه شي ته بیا وایه لکه دا قرآن ومې سپارې شروع کېږي ومې سپاره شروع کېږي که د شپږمه ختمېږي دوره مو ذهن نوتی دی که نه هغه کې یو آیات دی دا د شپږمې سپارې سورة المائده کې سورة مائده کې دی وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین وارجلکم نه ده وارجلکم وارجلکم الی الکعبین ښه زه د تا په سوال تر پایه پورې ورسېدم خو اوس به د امام علي علیه السلام نه جواب درکړم څنګه دې خوښه ده هغه خو به منې باید څه کوم ځینې رکایې خلک دا مو پښتنه د نه وکړه چې ثبوت کا حدیث و قرآن سره ثبوت کا کتاب سره ثبوت کا چې دا څنګه صورت پېښول دی ښه یو دقیقه بلې خوا ته به نه ځي په دې یو آیات کې ښه په تفصیل سره خبرې کوو چې د مسلمانانو هم سره خلاص سي او د تا هم سره خلاص سي صحیح ده زه تونه پښتنه کوم دا ستاسو نه صرف زه مور ته چوله څه نه مولای نه غيو نه چي راځم مخ ډیر خیرنیږي که خپې ډیر خیرنیږي زین څه خپې به زیات خیرنی شي ها تابس ګوره دغسې که یو څه په اصولو خبرې را سره وکړي او له عقل نه کار واخلي بیا د مجلس هم خوند کوي که نه مخ ته نسبت پخې ډیرې خیرنیږي که نه هغه څه په ټولو کې شي بین بوه کې مطلب دا دی که نه شابس دغسې زمری یم داسې کومک را سره کوه اوس ګوره دا د عقل تقاضا څنګه وي چې یو شی ډېر نه خیرنېږي د هغه امر راته کېږي چې پرېمینځه او یو شی چې ډېر خیرنېږي د هغه بیا امر راته کوي چې مسحه ورباندې وکړه دا د عقل تقاضا ده وایي نه شولی تو خبرې کوم اوس ګوره دا مخ چې ډېر نه خیرنېږي اوس ګوره زه دې باندې لاړلم بېرته راغلمه نو اوس مې داسې دا خپله لنګوټه راواخیستله په مخ مې داسې تېر کړه ګرد و غبار چې مې په مخ مې دا صفا سول اوس دا پخو چې مې بوی کړی ده او خیرنه سوي دي او د باندې چټلی سوي دي اوس رب راته وایي چې مخ پرېمینځه چې خیرن سوی یم نه ده او پښې چې خیرنه سوي دي بدبویه سوي دي چټلې سوي دي
او د هغې بیا رب راته وایي چې مسح ورباندې وکړه دا عقل مني خو صحیح دی که نه نو خپې خو به میندې دو خو به هر سړی مې چې کله وضو څه کوي او اوس ګوره استنجا به کوي او داسې وي د هغه به وکړي څه کوي اوس الله جل وعلا وایي مسح خو به کوي خو سپوش کېږي څوک نه کوي که نه لکه دا څنګه کېږي واسمي رب وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین تو خبره دا کعبین کوم ځای کې دی واسه کعبین وسول زه په سوکه په دې پوهومه د الله باندې خو مخکې مې درته زه د تا په خبره پوه شوم اوس غواړم چې پوهه دې کړم د الله په خاطر باندې دې غواړم چې پوهه دې کړم نور مې والله که کوم مطلب وي اوس غوږ راته ونیسي پوهه دې کړم اوس وګوره نو صحیح دی لانجا پکې نه کوو سره ځان په یو که نه اوس دا آیات کې الله جل وعلا د اوداسه ترتیب مؤمنانو مسلمانانو ته ښیي اوس که چیرې داسې سم راته دقت راته غوږ سه چې ښه پوه سې که چیرې الله جل وعلا ویلي وای په قرآن کې چې فاغسلوا وجوهکم وایدیکم وارجلکم وامسحوا برؤوسکم بیا به ملحدینو مستشرقینو په دې قرآني آیات باندې اعتراض کول تو وایې څنګه به اعتراض کول تو وایې څنګه به اعتراض کول وګوره وایي د انسان د ترتیب په لحاظ سره الله جل وعلا باید مسح مخکې ذکر کړی وای تر پوښونه او د پوښې پرې مینځلې وروسته ذکر کړی ځکه دا د انسان د جسم په پای کې دي ګوره الله جل وعلا دومره یو حکیم ذات ده چې د ملحدینو د سیکولرانو د مستشرقینو هغه د قرآن باندې اعتراض کولی خولې وربندې کړي دي دا په خیسي الله په اخیر کې د اوداسه ذکر کړي دي دا یې د ترتیب په خاطر باندې ذکر کړي دي د ترتیب اوس الله پاک وایي چې ته لاسونه پرېمینځه تر دې ځایه بیا د عقل تقاضا څه شی ده چې مخ پسې پرېمینځه بیا د عقل تقاضا څه شی ده د ترتیب چې بیا د سر مسحه وکړه او بیا په اخیر کې پښې پرېمینځه ته اوس راسه زه قرآن کریم تا ته ښکاره کړم چې په عامه پښتو دې پوهه کړم اوس که دا دی که نه اوس یې مو خبرې ته لا غوږ ونیسه لکه تو ویله څه مخ زیات خیرنېږي که خپې زیاتې خیرنېږي مور ته ویله څه خپې څه تو خپې ومینځلې د خپو والا اوبه کور ته لوړه که پول ته لوړه یو پښو خو پورته نه مو خبرې ته غوږ ونیسه که خپو والا اوبه کور ته لوړه بیا دې کې لاسونه روغ وي لاسو والا اوبه به کور ته چي که پورته به چي نه غوږ ونیسه دغې دې مو زه پوهېږم دی تاسې کوم عقل باندې تر قرآن او تر امام علي او تر امام حسن او تر امام حسین او تر رسول الله مو مخکې کړی ده دا عقل دې اوس په دې ځای کې زه درته ښیم ګوره دا عقل چې کله د قرآن موافق استعمال سي خوند کوي دا عقل چې کله د رسول الله موافق د احادیثو اوس ګوره غوږ سه نو غوږ سه راځه آیات ته راځه آیات د غم نشو بندولی چې بیا خلاصوي نه به یو ساعت اوس ګوره په دې ځای کې دا حرف دی واو ته پېژنې په عربي ژبه کې عربی همو ته نه راځي دور عربی همو دلته الګ الګ زده دی زیاته نه دی زده ښه دا غټه کړي دا کامره دا غټه کړي قاري صاحب خپل پر کومه بل کومه غټه کا بل کومه غټه کا ها غټه کړي اوس ګوره دا شپږم نمبر آیات ده په سر دې آیات کې الله پاک وایي یا ایها الذین آمنو ای د ایمان خاوندانو اذا قمتم چې کله تاسو اراده وکړله الی الصلاة والمانځه ته فاغسلوا پرېمینځئ وجوهکم وجوهاکم ما ته غوږ شه وجوهاکم دا د ها په سر باندې څه شی ده دومره خو به پوهېږي که به نه پوهېږي روندای ورته وایي که نه ښه زبر زبر ده شابس دغسې و ایدیکم دا د دې یا په سر باندې څه شی ده دا د دومې یا و ایدی یا کوم د دې په سر باندې څه شی ده کوم په سر باندې سکین ورته وایي که نه وجوهکم د ها په سر خو دلته سترګې رڼې کړه د الله بنده وجوها ها په خوله م درته وایم ورباندې نه پوهېږي ها د ها په سر څه شی ده زبر دی که نه زبر و ایدی یا و ایدی یاکم د دې یا په سر باندې څه شی ده زبر دی دعا زبر دی شابس ها وامسحوا برؤوسکم د دې سین څه شی ده د سین په سر باندې د سین لاندې څه شی ده زیر
وارجو لا لكم دا د لام په سر دلته بیا څه شی ده؟ بیا زبر دی. چا بس زبر ده. اوس ګورئ دا واو د عاطف ده. واو د څه شی ده؟ معطوف ده په معطوف علیه باندې. عطف معطوف علیه په دې فغسلوا وجوهکم. الله پاک وایي تاسې پرېمنځئ څه شی؟ مخونه. بیا الله پاک وایي تاسې پرېمنځئ لاسونه تر څنګلو پورې. تر څنګلو پورې. تاسې متاسفانه د دې قرآني آیت تر څنګلو تاسې اول څنګلې پرېمنځئ بیا لاسونه پرېمنځئ. او الله وایي الى المرافق. تر څنګلو یعنی له دې ځایه لاسونه شروع کړئ تر څنګلو یې پرېمنځئ. اوس وګوره وامسحوا برؤوسکم. تاسې بیا په سر باندې مسح وکړئ. وارجلکم بیا پرېمنځئ په اخیر کې پښې خپلې. پرېمنځئ په اوداسه کې پښې خپلې. دا واو څه شی ده؟ په عربي ژبه کې دې واو ته واو د عطف وایي په فغسلو باندې ده. ښه اوس راځو دې ځای ته. زه اوس تا په بل ځای باندې ځم پوهه کړم. اوس تاسې وایئ چې دې نه مراد د پښو مسحه ده. ښه اوس راځو دې ځای. صحیح دی که نه مو مطلب نه پوه نه شي تو صحیح دی خپل ځای کې صحیح دی ترجمه د صحیح وکړه. خو لکه انسان څه کله یو ګندګي وبوسي هغه به انسان پورته خیږي که کورته ته څه کله یو انسان څه کله لمبي هغه ځان باندې شیمپو څه کله ووایي هغه د خپو باندې ووایي لاسو باندې ووایي هغه ګندګي پوس نیغوي که کورته یې وبوسي. زه مطلب مو دغه شو که نه پوه شوم. زه پوه شوم. تاسې پښې پرېمنځي له پښو پرېوللو به مخکې څه شی کوې؟ څه کله انسان لمبي هغه به اوبه کوم ځینې چوي خپونې به چوي که لمبېدل پرېږده. تاسې اوس پښې پرېمنځي له دې پښې پرېمنځلو به د زړه سره څه شی کوې؟ لاسونه به پرېمنځې که بیا نه پرېمنځې؟ هر شی به مینځي که نه لکه سټور به د کوم ځای نه اخلي دا د زه ته تیار کړم چې د سټور به کوم ځای نه اوس ګوره له سر نه الله جل وعلا دلته ترتیب دی اوداسه د الله جل وعلا قرآني آیات چې اول لاسونه پرېمنځئ ځکه ګندګي ته له هر څه نه مخکې اول لاس رسېږي. لاس خیرني لاس ته جراثیم راځي خرابي راځي خیرنوالی راځي وغیره وغیره. اوس ګوره لاس به پرېمنځئ. نه دا به صحیح شو لاسونه دا خو د سمنان که نه صحیح دی لاسونه. لاسونه خو بیل دي که نه د ارم څه کوم دي بازو لاسونه اوس لاسو اوبو خو لاندې ووتې دی بازو اوبو بیا بدن پرم لاړې که نه دښکې مو هغه دی یا نازي د الله بنده. اوس ګوره کله چې د لاسونه پرېمنځل مخ دې پرېمنځل لاسونه دې پرېمنځل دا ټول ښکته ځي. دا ټول ښکته ځي. دا اوبه خو مردارې نه دي. ګوره د اوداسه اوبه مستعملې دي خو مردارې نه دي. بیا په اخر کې پښې. اوس راځو دې ځای ته راځه په رسول الله صلی الله علیه وسلم فیصله وکړو. نبی علیه الصلاة والسلام ټول عمر پښې پرېمنځلې دي. ټول عمر یې په همدې شکل اودس کړی ده. ته راسه بخاري شریفه منې خو د تا دپاره حجت نه ده. بخاري شریفه درته راواخلم چې نبي علیه السلام څنګه اودس کول. ګوره د موږ د اهل سنت والجماعت د مسلمانانو په نزد له قرآن نه وروسته بهترین کتاب بخاري ده. بیا ورپسې مسلم ده. د رسول الله صلی الله علیه وسلم اودس لاسونه به یې پرېمنځل بیا به پزه پرېمنځله بیا به خوله پرېمنځله بیا به مخ پرېمنځل بیا به لاسونه تر څنګلو پرېمنځل خوله بیا پزه او بیا به په اخر کې پښې پرېمنځلې. اوس راځه ما ته په امام علي علیه السلام فیصله وکړو چې امام علي علیه السلام څنګه اودس کول. هغه د رسول الله اودس ما او تا ته راښیي. تو خو وایې چې زه امام منم. امام صادق علیه السلام څنګه اودس کول. امام زین العابدین علیه السلام څنګه اودس کول. امام حسن او حسین علیهم السلام څنګه اودس کول. راځه په خیر زه په دې ځای کې یو دقیقه ماته وخت راکړه. یو دقیقه ښایي وښیه که د ما خو ښودلو په ضرورت نه ځکه د ټول اهل سنت په دې اتفاق ده چې په پښو پرېمنځل فرض دي. که چا مسح ورباندې وکړه لمونځ یې باطل ده او صحیح نه ده. دې ته ضرورت نشته. بخاري مسلم له دې نه ډک دي. امام علي علیه السلام وایي دا کافي دی کلیني کتاب د تا اول معتبر کتاب درته معلومیږي که نه معلومیږي؟ د دې دریم جلد ده او 15 صفحه ده. والروايه صحیحه مجلسي دي ورته موثقه وایي بهبودي دي ورته صحیح وایي. دا ټول کتابونو حوالې دي در سره ویلي که. مجلسي دي په 14 جلد 113 صفحه کې ورته موثق وایي او امام بهبودي دي ورته په اول جلد کې 190 صفحه کې ورته صحیح وایي. راځه اوس په دې کې څه شي دي دي زي ترازة. عن أبي عبد الله عليه السلام قال إمام صادق عليه السلام وين
هغه د اوداسه ترتیب ورته ښیي وایي کله چې دي د لاسونو پرېولل هیر سول تر څنګلو پورې قبل وجهک یعنی مخکې له مخ نه د لاسونو د مړوندونو پورې لاسونو د هیر سول نو فاعد غسل وجهک ثم اغسل ذراعيك نو اول دی مخ پریمینځه بیا دی ورسته لاسونه پریمینځه بعد الوجه ورسته لمخه فإن بدأت بذراعك الأيسر قبل الأيمن فأعد غسل الأيمن ثم اغسل اليسار ويكدي تشيري أول چپ لاس پریمینځل لاخي لاس نه مخکې نو بیرته به ښی لاس له سره پریمینځي چپ لاس به بیا وروسته پریمینځي وإن نسيت مسح رأسك حتى تغسل رجليك کدی چیرې وای دی پښو تر پریوللو مسح مخ پښې پریولل دي مخکې کړل نو فامسح رأسك ثم اغسل رجليك وای نو د سر د پښې به د سر تر مسح نه مخکې کوي بلکې د سر مسح به مخکې کوي او بیا به وروسته پښې پریمینځي ګوره ثم اغسل رجليك داسې نه درته ویل ثم امسح رجليك ثم اغسل رجليك دا دی امام صادق علیه السلام دی اوداسه ترتیب خي راسه اوس له امام زین العابدین علیه السلام نه دی پسې واوره او دا ګوره الاستبصار په اصول اربعه کې دی تا کتاب د توسی کتاب دی د شیخ توسی الاستبصار اصول اربعه کې دا اوس ګوره عن زید بن علي عن آبائه امام زین العابدین علیه السلام لخپل پلار لحسن علیه السلام نه روایت کوي عن علي علیه السلام ګوره څو امامان دی په روایت کراغله امام زين العابدين عليه السلام لامام حسين عليه السلام روايه كوي امام حسين عليه السلام لامام علي ابن ابي طالب عليه السلام روايه كوي قولت سواي عن علي عليه السلام امام علي عليه السلام قال وجلست اتوضا وزكين استلم ودسمي كول فاقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ابتدات في الوضوء فقال لي والنبي عليه الصلاه والسلام مات وهو ستمضمض يعني اول سرخلو بريمينزا واستنشق او بیا پزه پریمینځه واستنثر دا پزه سیده سي چندوي نه موږ ورته وایو سوغي کړه یا پزه دغه کړه چند واه نه ثم اغسل ثلاثا نو درای ځلې دا کار وکړه قد يجزيك من ذلك مرتان نو بیا ورسته لاسونه تر څنګلو پریمینځه او بیا مسح په سر باندې دوه ځلې وکړه فقال قد يجزيك من ذلك المره یعنی یو ځل هم درته کافي ده که یې وکړي بیا وایي وروسته پښې پریمینځه قدمۍ او فقال لي وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم راته وویل چې یا علي ای علي خلل بین الاصابع لا تخلني بالنار یعنی د ګوتو په منځ کې خلال وکړه خلال خو به پېژنې خلال دې ته وایي پېژنې به انشاءالله خلال دې ته وایي ګوره څه ورته وایي رسول الله ګوره د پښو پرېولل دومره په ټینګار ورته وایي سي او پښې قدمۍ پرېمځه په عربي کې خو به په دوبۍ کې دومره خو به ریزه سي قدمۍ خپو ته وایي که نو وایي فقال لي وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم راته ویل سي یا علي ای علي خلل بین الاصابع یعنی خلال وکړه په مابین د ګوتو کې دا الاستبصار للطوسي اول جلد 55 صفحه تهذيب الاحكام بل معتبر كتاب ده في اصول اربعه كي اول جلد درني صفحه وسائل الشيعه دي حور العاملي ده بل كتاب ده وسائل الشيعه دي حور العاملي اول جلد 2 صفحه عن عبد الله ابن الحسن عن ده رازي بسي ده ندينا بتير شو لدي سردني دي زي ترازو وكتب علي عليه السلام الى محمد ابن ابي بكر ده محمد ابن ابي بكر سيدا دي علي رضي الله عنه زويم ده او دي علي دي ابو بكر رضي الله عنه زويم يعني دي علي رضي الله عنه بچندر دمر خو بي بيزني سيدي محمد ابن ابو بكر اسماء بنت ابي بكر علي رضي الله عنه نکاح سره کړی دا محمد ابن ابي بكر سو دا دي مصر واليو دي سشي واليو دي مصر واليو نو دو علي رضي الله عنه خط ورته ولیکل ورته ویل چې د اوداسه په اړه باندې اوس معلومات ورکوي چې اوداس کوي چې دا د اوداسه لپاره کامل د لمانځه لپاره کاملوالی ده یعنی که اوداس ونه کړي لمونځ مو کامل نه ده بیا د اوداسه طریقه ورته ښودلې ده چې اغسل کفیک 3 مرات لاسونه تر مړونده پورې تر دې مړونده پورې دا مړون خو به پیژنې تر دې ځای 3 ځلې پرېمینځه
ته اوس ګوره د علي رضی الله عنه په قول باندې خپل عقل مخکې کوي. علي رضی الله عنه نه پوهېدل. اوس وګوره وایي اغسل کفیک 3 مرات، درې ځلې لاسونه پرېمینځه، وتمضمض 3 مرات، خوله 3 ځلې پرېمینځه، واستنشق 3 مرات، پزه 3 ځلې پرېمینځه، واغسل وجهك 3 مرات، او مخ 3 ځلې پرېمینځه، واغسل يديك 3 مرات الى المرافق، تر څنګرو پورې 3 ځلې دا پرېمینځه، ثم امسح رأسك، بیا وروسته په سر مسح وکړه، ثم امسح رأسك 3 ځلې په سر مسح وکړه، ثم اغسل رجلك اليمنى، بیا د ښۍ پښه پرېمینځه 3 مرات 3 ځلې، ثم اغسل رجلك اليسرى 3 مرات، 3 ځلې د بیا چپه پښه پرېمینځه، فإني فإني رأيت، بشك ما لیدلی ده، النبي صلى الله عليه وسلم هكذا يتوضأ. نعره تکبیر. الله أكبر. نعره تکبیر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. د ما دا خبرې مو ټولې واورېدې، حقیقي ده بل نجاست حکمي ده. تاسې اوس اودس کوې، مخ دې پرېمینځل، له مخ پرېمینځلو دې اوس اوبه را جدا سولې، په کالو دې ولګېدلې، دا اوبه مردارې نه دي، اوس دا نجسې نه دي، دا حکما یعنې ته په دې اوبو باندې بیا دوباره اودس نسې کولی. په دې اوبو اوس پوهه کړم، ونیسه نو وکسه نو زه دې په دې پوهه کړم. ګورې ماء المستعمل، مستعملې اوبو دا د اوداسه پاکې دي تر څو چې د مخامخ نجاست نه وي پرېمینځلی. یعنې اوس مثلا لاس دې په مرداري کا کړی وي، وګوره عادل محمد صاحب، الله خو دې ته دا لوی که دا کمره ورته غټه کړه، ته اوس وګوره ګوره اوبه ښکته تویېږي، خپله ښکته تویېږي، وګوره. او بیا تاسو کاري صاحب لکه اوس یو انسان دی چې هغه مثال کې طور پر خط غستهیي، هغه بیخي غستهیي کوي، پوسه دې غستهیي. دې مطلب دا د قاري صاحب دی وایي چې باید د لاس له دیجې نه داسې ومینځل شي چې اوبه داسې لاندې راړي شي. دې مطلب دا دی. دا بالکل انداز شي. داسې شي خو داسې هم داسې مینځل کېږي، لاندې دي که نه، دا اوبه خو د پاس نه دي که نه. زه پوه شولم په دې باندې پوه شولم. فاضل دې راورسېده قاري صاحب محترم. ښه الله اکبر. پوه شوې اوس په خبره قاري صاحب وایي چې ګوره ګوره قاري صاحب محترم، د دې مطلب دا ده چې دغه اوبه نجاست دي، کله چې سړی مخ پرې ومینځي، یعنې دا اوبه دې څه پورته ولې لاړې شي. تاسو په سوال باندې پوه شویه. اوس دغه مخ هم چې مینځې لاس داسې که د محمد صاحب ته دا لاس داسې که موږ لاس داسې پرېمینځو، لا نه پورته یې کړه، یو مخ چټ دې ورسوه، نه پورته یې کړه، د ما لاس دا وګوره داسې مو خو لاس داسې نه پرېمینځو چې دا اوبه بدن ته راسي. د الله بنده نه خو بدن ته خو نه ځي که نه، خو بیا خو پاتې شو که نه، جسد خو پاتې شو که نه ده پاتې، دا وګوره لاندې لاړه دی که نه، داسې لاړه دی. خلق دی لا اله الا الله. اوس داسې نو اوس ته په آیات کې دا اوس د محمد صاحب تاسې غوږ سي، دا اوس په آیات اعتراض لري چې الله، زه درته وایم چې الله وایي چې تر څنګه د محمد صاحب چې کوم هغه کوي، لاس نه کوي، لکه که دا پوز د کوهني سره د لاس کېدی، داسې پوز خور یورې تیر کړي، لوندې بیا تیر کړي، دا به که بیا د سولول وي، دا خو بیا داسې وضو به تل کېږي که په سولولو باندې دا بله نه وي فتوا، په سولولو باندې وضو باطل کېږي. دا مطلب یې دا دی چې داسې به نه سولوي، خو دا خو مینځ دی که نه. داسې مطلب دی، دا مطلب همدا دی. ښه د محمد صاحب مه کوه، وضو دې باطل سو مه کوه. اوس ګورئ که چې اوس دغه ورور ته وایم حسین جان ته، اوس خو د پښې پرېمینځل خو دې ولیدل چې ټولو امامانو دا څنګلو باندې به بیا وروسته وغږېږي، دا د دې امامانو دلایل خو دې واورېدل په دې ټولو کتابونو کې. خو صحیح دی که نه، دلایل خو دا پخوا به ورته وښیم چې پښې د خلال کې دې وختي به خبره اعتراض د محمد صاحب څه هغه یې چې دا داسې دی، د محمد صاحب یې مو خبرې مې پوه شول، هغه یې چې که دا اوبه دا شی وباسي صحیح دی، که دا شی وباسي صحیح دی. اوس الله څه درته ویلي دي؟ یعنې د تا عقل د الله تر خبرې مخکې ده. الله خو ویله چې ته لاسونه ومینځه که نه، لاسونه ومینځه ته کوم شی اوس مټ نه خلاص نه شي مینځای که نه. د الله بنده هغه وایي چې غوږ شه د آیات دې زه پوهه کړم، ګوره یو من ده یو ایله ده،
دا د من او د اله په منځ کې فرق کولی سي؟ نه خو عربینو ته دوره نه راځي که نه عربیان مو دوره نه پوهېږي. اوس نه درځي اوس وګوره که چیرې داسې وایي چې فاغسلوا وجوهکم وایدیکم من المرافق من المرافق که راغلی وایي من المرافق بیا د تا خبره صحیحه وسي الله پاک ویلي چې من المرافق له څنګلو یې راپرېمینځئ. اوس ګوره زه اوس قرآني آیات درته وښیم دی سر نه راسره خلاصي. که چیرې قرآني آیات کې دا خبره راغلې وای دا خبره چې تاسې لاسونه پرېمینځئ لاسونه دا کومه خپې کې چې کومه ټونګه دی دغې نه ته دغه پرې تماسه کوه شي مرجان نه مني په قرآن کې ورباندې ومني. اوس غوږ شه د باطلي واله که چیرې الله پاک ویلي چې فاغسلوا وجوهکم وایدیکم من المرافق دا د من معنا دا ده چې یعنې تاسې له څنګلې نه له دې څنګلې نه او لاسونه راپرېمینځئ. اوس الله وایي چې وایي له دې ځایه الی المرافق تر دې ځایه یې پرېمینځه او بیا اودس یو ځلې دې وکړل هغه وبلاړې لاس دې پاک شول دویم ځل دې وکړې پاکې اوبه دي دریم ځل چې دې وکړې درېیمې پاکې اوبه دي او دې الله بنده نه شو که نه اوس پرتوګې په ځای خو چوک خط نه غستوي خط په ځای خو پرتوګه نه غستوي که نه یعنې الله پاک دلته غلطه خبره کړې ده په دې قرآن کې. هغه د زه تو سره اتفاق کوم مو تو سره صرف څنګلې باندې لنجارې څنګلو باندې دا الله چې څنګله ښیي او زوی مړې عقل لري که نه لري 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 الله جل وعلا درته وایي چې لاسونه پرېمینځه تر څنګلو امام علي درته وایي چې لاسونه پرېمینځه تر څنګلو امام علي نه پوهېدل اله العالمین نه پوهېږي رسول الله نه پوهېږي ته اوس دلته راغلی یې چې نه دا خلاف ده او داس باطل ده. زه تو ته داسې نه یم زه تو ته داسې یم څه جسد ویلي بدن په لمسي زه ورځه ولاړ شه قاري صاحب اجازه ده دی به ویده شي بل به وګورو. نه بعد خو به بیا په خوب مسحه نه کوي چې د ټولو امامانو قول مې درته ښکاره کړل دا امامان خو به مني ان شاء الله. امامان خو مني شکر الحمدلله. په خوب به بیا مسحه نه کوي په خوب ویلي مسحه نه کوو چې تاسو یې کوئ موږ نه کوو موږ کله کړې ده نه کوو موږ خو پکې پرېمینځو بالمواد چې تاسو ولې مساو کوو کالي صاحب هغه دی بس نه کړې مونږ مینځو وسوړی دا به ګپ شپ لګوو سبا خو دا اوس ګپ شپ ته راغلی دا څوارلسم کې نه راځي خو بیا ډیوټي دی کان سو باندې ډیوټي دی موږ او زه لاړ شم ډیوټي وکړې پام کړه چې ډیوټي درته پاتې ما دا بله کامره غټه کړې دا بله کامره غټه کړې دا حوالې درکړم دا ټول مسلمانان در سره ولیکي هغه حوالې مو ته هغه واخیستلو پیکچرونه مو هغه واخیستلو سکرین شوټ واخیستلو نه دا سبا ان شاء الله ملګري دا کلیف نشرویم در سره ښه اوس به موږ دا دغه کوو مسلمانانو له دې ځایه غوښسي دا ټول مسلمانان در سره ولیکي نه مو هغه اخیستي دي پیکچرې صحیح دی زه ته لاړ شه زه بهر ته زه تا ته نه وایم موږ ته وایي زه مسلمانانو دا د امام صادق علیه السلام روایت ده عن ابي عبد الله عليه السلام امام ابي عبد الله عليه السلام امام صادق عليه السلام کافی د کلینی کتاب د دریم جلد 15 صفحه ده لیکي ټول په کمنټونو کې زر ولیکي دا مسلمانان استفاده جنې وکړي دا مسلمانان استفاده وکړي دا دریم جلد 15 صفحه ده لیکي په کمنټ کې دا د کافی د کلینی معتبر کتاب ده اول دی دوی مجلس او بیا څه شي ده والروايه صحيحه روایت صحیح روایت ده مجلسی په بحار الانوار کې په 14 جلد کې په 114 صفحه کې امام بهبودی د دوی بل امام ده هغه په خپل کتاب کې په اول جلد 190 صفحه کې صحیح روایت ده دا درې حوالې سوي د امام صادق علیه السلام نه امام زین العابدین علیه السلام له امام حسین علیه السلام نه هغه بیا له امام علی علیه السلام نه روایت کوي دا په الاستبصار د توسی کې الاستبصار دي توسيكي أول جل 15 صفحة تهذيب الأحكام أول جل 3 صفحة وسائل الشيعة دي حر العامل أول دا طول قولي دي دوي كتابنا دي معتبر دي حر العامل أول جل 2 صفحة دا شباب حوالي سوي عن عبد الله ابن الحسن دا رازيبسي لإمام علي عليه السلام الغارات للثقفي
ومستدرك الوسائل الغارات للثقفي أول جلد الدوسة سلور سلويفتما صفحة ده ومستدرك الوسائل أول جلد سلور سلويفتما صفحة ده شو لسو تخور سيدل فروع الكافي درايم جلد بينزد يرسم صفحة تهذيب الأحكام أول جلد نهني ويما صفحة بس هم تمر بكافي قارئ محترم. زرزر كوي بس تدمره بكافي ده قارئ محترم بس. لا تقول درس لك بارك الله فيكم على من قدر من سر لك. قولي ما تد... السلام عليكم. وعليكم السلام. جيزو مولانا سر تابوس كوما بسورة شو كاسي تقول اسمي ما استي؟ بي؟ نا صراحة ولا ريش صراحة هذا يوعز صراحة أحاديثنا من المال صراحة كافر درتواي. لا مركز. حلوز بيا سواي. هذا مولانا سر تابوس كوما بسورة أعراف كي لو آيات ته بيم نمبر آيات ته. اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم. الله وجهته اتبعوا جكم ما انزل دروغ موي اتبعوا ندى اتبعوا دروغ موي. هل تاسو من هو كاركشن كيسا مثلا نشتا ده قرآن الكريم ترتاپو لچارا رسولای ده. زبا تخيل آيات بتزوم باقي ټاپک بم خبرو بس مثلا چې اوسم چې په دې آیات قرآن الكريم ترتاپو لچارا رسولای. ما خو تاسو نه سوال هم نه ورته سوال شروع. وزتا آيات وين سي اتبعوا دي اتبعوا وين. سيف نه ما سر دلته کې ما سر چې کوم دې ما دا قرآن الكريم دا قرآن الكريم ترتاپو لچارا رسولای ده مهرباني. کتاب چې دلنا زر کاله پس کوم انسان راځي هغه ته هم الله رسول موږ ته هم الله رسول. دا كتاب قرآن الكريم تاته الله را رسوله. جي. کوم دلیل؟ تاسو د انکار وکړئ کنه چې د الله نه تر رسول. ما ته ثبوت دی تاج خبري ثبوت ما ترا کاوي ډېر بنه کوي. تاسو خو ګور الله پاک په سورې قصص کې 51 نمبر آیات کې وایي ولقد وصلنا لهم القول لعلكم يتذكرون. الله وجه ما تتذكرون لعلكم يتذكرون. ما تكون سؤال يتذكرون. ولقد وصلنا لهم القول. الله وجه ما تاسو ته الله وجه ما دي وصل اولو دي رسیدلو دي پاره سبب څه شي به سبب را ورسیدل. ګوره موږ اسبابونه مولانا صاحب انکار نه کوو، نه موږ د محمد رسول نه انکار کوو، نه د صحابو نه کوو، نه د محمد رسول الله نه ما خبر لمحمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا قرآن تا ته چا را رسولی؟ الله پاک. جی تاسو به کې شک الله پاک چیرې الله پاک درته وایي دا قرآن ما درته را رسولی؟ په کوم دلیل؟ جمع کړی هم الله دی را رسول هم دی. الله وی ولقد وصلنا لهم القول لعلهم یاري قرآن الكريم ته ما زه خدا اوسم او اول سر دي قرآن په آیات باندې دروغ وویل. الفاظ د قرآن ویلای نسي. لږ صبر الفاظ د قرآن ویلای نسي. اوس پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دا قرآن الله پاک ورکړل کنه. واسطه دي چای دقیقه واسطه دي چای ورکړل. دی مولانا صاحب ګوره موږ نه دا واسطونه انکار کوو. تاسو په دې خبره ولې ځان نه کوئ؟ واسطه نه زه تا ځای ته راولم. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته د قرآن الله جل وعلا بې واسطې ورکړل که په واسطې ورکړل؟ ګوره دې کې زموږ څه شک شته دی. ما ته نه دا تپوس کړی چې دې کې شک یم چې الله ورله اوس انسان یې زه څه درته وایم؟ پیغمبر علیه السلام ته قرآن الله پاک بې واسطې ورکړل که په واسطې ورکړل؟ واسطې په ذریعه ورکړو، جبرائیل امین په ذریعه. اشاره تا ته دا قرآن څنګه بې واسطې را رسېدلی دی؟ نه واسطه څنګه بې واسطې دی؟ ما ورته وویل چې نظر کاله پس
زه ته هم نظر کاله پس کوم الله پاک انسانانو ته رسول کوي او مقامات هم رسول څه شي درته را رسول په کومه واسطه یې درته را رسول واسطه خو ګوره الله ماته و چې ته د دې کتاب وارث یې که نه ماته په وراثت کې دا کتاب میلاو شوی په سورې فاتر کې د چانه وراثت څه ته وایي چې د پلار نیکه نه یو انسان ته کتاب میلاو شي له پلارو نه نیکه نه پلارو نیکه خو تو مني نه ما خو ګوره ما خو د دې نه انکار هم نه کوي زه نه صرف سمپل تپوس کوم چې سورې اعراف سیمپل تپوس کوم د پیغمبر علیه السلام څومره احادیث دي سایډ والا مولانا صاحب سایډ والا کسان د ډېر سټرانګ دي ښه دا ټوپک ماران دي ساتلي دي که نه د سړي زوی سره سړي زوی ټوپک ماران دلته نشته ټوپک ماران به مې هلته درته ښودلي چې مخامخ راغلی و بیا دې ماته دا خبره کړې وه چې بیا مې ټوپک کې څو ډزه درته ښودل چې اوس څونه ټوپک ماران را سره دي اوس راپسې حسابوه یا داسې خلکو موږ کار بیا ډېر په خوند ورکوو ښه خوند ورباندې اخلو اوس خبره دلته دا ده تو خو پلرونو نیکونو باندې اعتماد نه لري ځکه تا بله ورځ په دې اقرار وکړل چې بالکلیه د نبي علیه السلام روایتونه زه نه منم احادیث نه منم ما دا ویلي دي کلیه ما دا خبره کړې تاسو ریکارډینګ شته نه ما ته دا ویلي چې نبي علیه السلام نه منم ای علماو دې سړي څه وویل چې احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم مني زه صرف د قرآن حدیث منم د بخاري د نسایي د ابو داود د دین صراحتا انکاري نو صراحتا کافر یې صحیح ده که نه صحیح زه نه بخاري منم صراحتا حدیث هغه زه منم نه چې د محمد زه هغه منم نه چې د محمد رسول دی زه تا ته دا زه د محمد رسول بیا احادیث کتاب ته وایم زه د محمد رسول قول کتاب ته وایم کتاب ته انه لقول رسول کریم انه لقول رسول کریم دا قرآن دی رسول الله قول ده که دی الله جی د الله د رسول قول دی دی الله قول نه ده قرآن دی الله د الله کلام دی او د رسول قول دی الله په سورې حاقه کې وایي قول څه شته کلام او قول کې څه فرق ده کلام او قول کلام ته په انګلیش کې سپیچ وایي خطاب او قول چې کوم دی سینګ ورته په انګلیش کې په انګلیش ته اوس د قرآن دی عربي تعریف په انګلیش باندې کوي ولې انګلیش ژبه نه ده قرآن د رسول قول شو او حدیث نه منم د رسول قول نه منم دا څه شو بیا انا یو دقیقه یاره دی الله جل وعلا اولئک کالانعام بل هم اضل یقینا الله جل وعلا د قرآن کریم کې بعض آیتونو کې فرمایي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن شر الدواب عند الله صم البكم الذين لا يعقلون دا إن شر الدواب دواب جمع دي دابة دا دواب هر زنده سری مخلوق توایلی کیږي چې د ځمکې په سر ګرځي حیوانات دي چې څومره مخلوق ذي روح مخلوق دي الله جل وعلا داسې روح لري مرغان حیوانات انسانان وغیره وغیره په دې ټولو کې تر ټولو بدترین مخلوق هغه څوک ده لکه ده چې إن شر الدواب عند الله صم البكم الذين لا يعقلون چې الله پاک وایي ما دوی ته سترګې ورکړي دي ولهم اعین لا یبصرون بها سترګې مې ورکړي خو په سترګو ویني نه زړونه مې وایي ورکړي دي خو په زړونو کې پوهه نه لري ولهم قلوب لا يفقهون بها ولهم آذان لا يسمعون بها حق تر غوږونو پورې نه ورسېږي اوس دغه ځای کې دا واسطه زه ځینې غواړم دا قرآن خو هغه خلقو را رسولی ده کوم خلق چې ته نه منې آیا چا چې دا قرآن تر تا را رسولی هغه خلق مني نه او بیا وایي دا قرآن ما ته په میراث را رسېدلی ده دا ما ویلي دي چې ما ته په میراث راکړو دا الله ویلي چې ته مې وارث جوړ کړی صحابه منې که نه منې منل څه ته وایي اسد صاحب ته څه وایي چې آی ته منل څه ته وایي صحابه منې که نه منې منل څه ته وایي ته اول ما ته منل ډیفاین کړه تعریف د منلو منل داسې د هغو په قدم باندې تلل د هغو پیروي کول منل بالکل منل بالکل یې منې جی بالکل په دې صحابه او په دې احادیثو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم 23 کاله ټول را یو ځای کړي په دې احادیثو کې
تفسیر دی قرآن وغیره دا ټول ژوند د زندګي را جمع کړی. مولانا صاحب الله پاک وایي تاسو پرون ته نه پوښتنه وکړه چې له حکمت نه مراد څه شی ده؟ چې ټول مفسرین او دا صحابه وایي. عبد الله ابن عباس رضی الله عنه صحابه منم. عبد الله ابن عباس رضي الله عنه هو يسأل والحكمة يا نساء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. عبد الله بن عباس تو هذه الصحابة من عبد الله بن عباس وش لحكمتنا مراد سنة وأحاديث دي رسول الله صلى الله عليه وسلم ديوس. تاسو سوای چې دا حکمت د قرآن نه بهر دی. ما تاسو ته په نوم آیات پیش کول او تاسو د لاندې صحابه منی کې نه منی منم. جی بالکل. عبد الله ابن عباس مفسر القرآن ده بحر الأمة ده عليه نوم نه دی اغوستی. يعني دي هر شي لپاره نوم ضروري ده. جی څو انبیاء دي الله جل وعلا؟ محمد په دې قرآن کې ټوټل 25 اضافه نشته. نه ما ته 25 نمونه اغوستی. ته 25 نه کوم اضافه نشته. ورکو د 25 نه تاسو ما اضافه نور نشته. کو 25 نه تاسو ما ته زیات وایي نو زه به ویم چې ما ته پته نشته دا دیو کنه دی. الله جل وعلا كويسي ما تجي څومره ورسولا قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. هغه سری انبیاء او قصې الله نه دي کړنی مې په قرآن کې نه څنګه انبیاء ته نه مني. ګوره زه دا نشم ویلی چې هغه دیو کنه. زه به څنګه کنفرم کوم چې ما ته نوم نه دی اخیستی. ما ته خو د قرآن کې شکمن دي. دغه ته د مرتد عقیده ویل کېږي چې ته د الله په قرآن باور نه لري بیا راځي په قرآن کې خبرې کوي. یا الله په قرآن باور لري نه، په رب باور لري نه. یا الله جل وعلا په قرآن باور لري نه او بیا راځي په قرآن کې خبرې کوي. تاسې د خپل ځان دپاره کوم چې د قرآن رب ده د هغه قرآن رب تاسې منئ نه. ځکه افرأیت من اتخذ الهه هواه. د تاسې خدای پیږي د تا خدای څوک دی؟ د تا خدای خپل نفس ده. ته د خپل نفس عبادت کوي. ته په خپل نفس پسې ته وایي. نفس یې د څه درته وایي په هغه پسې ځي. داسې قرآن څه درته وایي؟ قرآن د خپلو نفسي خواهشاتو چې د تا نفسي خواهشاتو سره برابر ده هغه منې. بیا د قرآن د الفاظو ترجمه په انګلیش باندې کوي. په څه شي؟ په انګلیش باندې کوي. د کلیسا په مزدوري په دروازه کې ناستې د قرآن ترجمه د کلیسا د مزدوري په خوښه باندې کوي. ته ور داسې چل وکړه داسې چل. یو وار دې د خپل نفس د خدایي په مرتبه کې له دې نه توبه وباسه. اول لسر په قرآن ایمان یاري مه راوړه. یو واري په دې خپل نفس باندې کافر سه. نفسي اماره نه ده. وما ابرئ نفسي ان النفس لاماره بالسوء. دا خپل نفس دې ځان لپاره خدای جوړ کړی، پیغمبر دې جوړ کړی دا او هر څه دا دې جوړ. په دې واري کافر سه. کله چې کافر شوې ته به خدای وپېژنې، ته به د الله رسول وپېژنې، ته به د الله جل وعلا د رسول صلی الله علیه وسلم ژوند او زندگی وپېژنې. پیغمبر علیه الصلاة والسلام په مکه کې څه وایي صحابه وته؟ وایي ولیکئ د ما هغه خبرې چې زه درته کوم درته کړي مې دي، هم یې یادې کړئ، هم یې حفظ کړئ او هم یې نورو مسلمانانو ته ورسوئ. صحتا ویل چې زه صحابه منم. پیغمبر علیه الصلاة والسلام صحابه ورته وایي نظر الله دې د هغه خلقو مخونه ورښایسته کړي چې هغو سمع مقالتي چې د ما خبره یې واورېدله او بیا یې نورو مسلمانانو ته ورسول. سمع مقالتي د ما خبره یې واورېدله. تا ویل زه صحابه منم. تا خو بالکلیه او بیا دې په دې اقرار وکړې چې زه په صراحت سره صحابه نه منم، احادیث نه منم. دا کس دا زه پوهېږم دا د دوی له خوا نه دستوري راځي. دا لاندې هغه زاهدي ته یو ځل راپورته کوي کېدای شي هغه د نرګس بیبي اسلام ثابتولو دپاره یو دلیل راوړی وي، د مهدي د پیدایش دپاره یو دلیل راوړی وي، او یا د امامانو د اهل بیتو د متعې کولو چې کوم امام متعه کړي دي، کوم امام لور متعه کړي دي، کوم امام ښځې متعه کړي ده، هغه کس راپورته کړي. بندګانو ملحدین ملحدین هم سوال استه